بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تیر شوي شمولیتي 17 جولای په پروګرام باندې د خپل تنظیم د تحصیل شبقدر د تنظیم ډیره شکریا ادا کوم. د برانچونو د مرګرو ډیره شکریا ادا کوم. د پی اس اف د مرګرو شکریا ادا کوم. د میډیا د مرګرو شکریا ادا کوم. ورسره د پولیس د آی بي د مرګرو شکریا ادا کوم چې دوی رالل او دلته خپل کردار ادا کړ. زه د عرفان عالم او د وصیف رور د دوی د ډلې ډیر زیات شکرګزار یم چې یو خو دوی مو سره شامل شو او یو د دوی مرګرو د یو میاشت نه برپور محنت وکړو او دا شمولیتي پروګرام له یو خپل رنګ ورکړ. چې زه د شبقدر د پښتنو ډیر زیات شکرګزار یم چې هغوی په ګڼ تعداد باندې په دې کې شامل شو او د شمولیتي پروګرام له یو کامیاب د جلسې یو رنګ ورکړ. څنګه چې عرفان عالم دی، وصیف رور دی، دا سیاسي کسانو او مخکې سیاسي پارټو سره تعلق ساتلی دی، نو د دوی چې دی نه صرف په تحصیل شبقدر کې اثر دی بلکې په دې ټوله صوبه کې د دوی اثر شته او د دوی راتګ سره نه صرف په تحصیل شبقدر کې بلکې په دې ټوله صوبه کې انشاءالله ان پی ډیره مضبوطه شوه او زه امید لرم چې که خیري داسې نور پښتانه به هم چې دی مطلب د پارټۍ ته راځي او که خیري را روان حکومت انشاءالله زمونږ دی د نیشنل پارټۍ دی او زما پښتنو ته دا یو میسج دی چې تاسو راغون شئ او لږ شانتي نصیحت هم درته کوم چې پوه شئ بله داسې یو پارټي هم نشته دی چې مطلب هغه د پښتنو د حقوق تپوس کوي. نو زما سپیشلی ځوانانو ته دا میسج دی ځکه چې ځوانان پوه خلک دي چې تاسو یو شی د دې سرې جنډې لاندې یو شی موږ سره اتفاق وکړئ چې انشاءالله موږ خپل حق حاصل کو د ایمل خان او د حیدر خان او د اسفندیار خان په مشرۍ کې انشاءالله. تاسو ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.